کرامو، سپین ږیرو مشرانو، د سیمې ځوانانو، ستاسو د ټولو په اجازت یقینا په دوه درې حوالو شخصا زما دپاره خبره ډېره ګرانه ده. هغه دا په اول ټکي چې زموږ دپاره ډېره مشکل ده چې موږ زه پر یو دی کمبله نن بیا ناست یم چې یقینا ډېر لږ وخت کېږي دې کمبلې زموږ ټول کام ته شخصا زه به دا وایم چې زموږ کور ته ډېر لوی عزت ورکړی. که چیرې په دې وطن کې مسلماني وه، زما په نیز چیرې د انسان په وجود کې د حیا یو ټکی وي، نو زه دا خصوصا د رحمان نیکه کاله ته وایم، ډېر په اخلاص ورته وایم. دا که زموږ په کړوسي کې وي، دا که زموږ په کوسي کې وي، نو الله دې نه کړي خدای دې ورځ نه راولي چې دوی به بد ورسره کوي. که دوی خدا ناخواسته بد هم ورسره وکړي، نو زموږ به دا تمه وي د خپل کوسي پورې، تر آینده نسلو پورې، چې د دوی د هغه احسان د بدلې په بدله کې به د دوی سره د خپلوي کردار ادا کړي، د دوی سره به د قرابت کردار ادا کړي. او دویم په دې حقیقت دا دی چې ډېر ګران کار دی چې دا په کومه پېښه کې موږ نن راغلي یو ناست یو. یو خو داسې مرکې په کورویو کې وي، پر کمپیوټرکانو وي، نو موږ د الله په کور کې ناست یو. یعنې زه به دا ووایم دلته ناست د ما څه نیولې در هر سړي پورې، د عالمه څه نیولې در خانه پورې، در ملکه پورې، در هر انسانه پورې. یعنې الله دې نه کړي خدای دې زموږ د یو انسان هم په وجود کې د یوې لمحې دپاره هم داسې بدنیتي نه راګرځوي، خدا نخواسته زه به د پښتنو په ساده ټکو داسې منافقت نه راګرځوي چې خدا نخواسته دلته به ناستې هم وي او په زړه کې به یې نور څه وي. د انسان که د یو بل ځای دغه سوچ او فکر وي خو بل به ځای دی. او د خدای په کور کې چې موږ سره ناست یو، د الله په کور کې سره ناست یو، او دا هغه ټوکړه ده چې دا په قرآن کې الله د مځکې په سر مقدسه ټوکړې د مسجدانو په شکل ګرځولي دي. نو زما دا ایمان دی د رحمان نیکه وکالت ته به وایي چې دا تاسو ته راغلي هر سړی ډېر په اخلاص دی، ډېر په قرابت دی. نو دا نشي کېدلی چې د خدای په کور کې دې موږ کښېنو او د خدای په کور کې دې خدا نخواسته چې څه وایو هغه دې په زړه کې نه وي، یا چې څه په زړه کې هغه دې په ژبه نه وي. درېیمه خبره ده، زه به دا خبره وکړم چې د رحمان نیکه وکالت ته خبره کول ګرانه ځکه ډېره ده. د رحمان نیکه کول په خپله ډېر پامیده کول دی، سیاسي کول. په دې وطن کې داسې وي ټبرونه سته، کورنیو سته، د هغه قبایلي اړخونه وي، د هغه وطني اړخونه وي، د ډېرو خلکو د سرمایې اړخونه وي، سرمایه داره خلک وي، کورنۍ یې سرمایه داره وي، مختلف اړخونه لري. بعضې کورنۍ داسې وي چې هغه فکري اړخونه لري، هغه سیاسي اړخونه لري، هغه وطني اړخونه لري. نو زه به دا وایم که په یو لحاظ ګرانه ده، نو په بل لحاظ بیا اسانه ده، ځکه چې د دې ټول وطن دا لوبه ده زما په خیال د یو سیاسي کارکون په حیثیت څومره چې زه احساسوم، څومره چې صلاح الدین احساسوي، څومره چې هر سپین ږیری یا هر سیاسي کارکون، هر عالم احساسوي، نو دغه یو لوی تکلیف چې زموږ پر دې وطن روان دی، چلیږي، تیریږي، کامو در په دره دی، کامو. یعنې تی باور کوئ زه تی ته په ایمان وایم، زه 3 ورځې مخکې اسلام آباد کې ولم، نو د اسلام آباد په دې بلیو ایریا کې زموږ افغانان ورونه راغلي ول. دا هغه سفید پوشه کورنۍ وې چې د چا په کابل کې، په هرات کې، په مزاره کې، په کندهار کې ډېر د عزتو خاوندان ول. دې ته پولیسو لرګي نیولي ول. والله زه تاسو ته په ایمان وایم داسې تنکي تنکي ځوانان، پیغلې، زنانې، ما پر دې سوچ نه و چې دا یې وول پسې وایم، ما دا به څه چیرې، د دې به ټکانه چیرې. یعنې دا یو لویه پراخه بدنیتي ده، عالم انسانیت ورته وایم، په هغه کې د عالم کفر ورته وایم، په هغه کې د عالم مسلمانان ورته وایم، ځکه چې زموږ په خرابیو کې مسلمانانو هم کردار ادا کړی دی، کفر هم کردار ادا کړی دی، خو پښتون افغان وطن یې در په در کوي، ټکور ټکور یې کوي. نو د رحمان نیکه کول په دې هم پوه دی، او دا در په درې په یو شکل نه ده، نه په دوه ده، نه په درې ده، د دې مختلف شکلونه دي.
زموږ د دې وطن شکل یې دا دی، دا خبره به زه ډېره په صفا درته وکړم. زموږ د دې وطن شکل یې بدۍ دي، نفرتونه دي، یو د بل مخ نیوی دي، لارې نیول دي. مطلب بس هر سړي ته دا کوشش روان دی چې هر سړي ته ټوپک ور په غاړه کړي، د هر سړي په شا کې لښکر ورپسې کړي. بس ته به یې نه پېژنې نه به یې یېژنې، هسې به یو لښکر تېرېږي، ټوپکان به یې، راکټان به یې، سکلان به یې، ته به حیران پاتې شې دا کوي څه شي، دې ته ورپېښه څه شي ده. نو دا یو پراخه سلسله دی زموږ په وطن راشوه شوې ده. د دې سره سره لکه څنګه چې ملګرو د اول ټیک سره صلاح الدین خان د اول ټیک سره بیا د نجم اصلاح خان اکا او د علماء کرامو پورې ده، هر سړي پورې چې راتلل. یعنې په دې وطن کې کېدې ټک ټوک روغې جوړې به کېدې، په دې کې شک نشته. خبرې به روانې وې، مرکه سوې، مرکه ناکامه سوې، مرکه کامیابه سوې. خو یقینا د رحمان نیکه کاله داسې مثال کېښاوه چې دې کور ته ډېر دروند غم راغی، ډېر دروند تکلیف راغی. او د هېچ چا په دې وطن کې دا فکر نه و، د هېچ چا دا خیال نه و چې دا دومره دروند زغم، دا دومره دروند تکلیف دا به د خدای په مدد سره د وطن د خپلوانو د خواخوږو په کومک او په جرګه سره او د رحمان نیکه د کاله په دومره لوی زغم سره به دا حل کېږي. خو دوی یې بنیاد کېښاوی. زه دا د نبي علیه السلام د حدیثو په رڼا کې دا خبره کوم چې نبي علیه السلام وایي هر هغه کار چې د ورځ تر قیامته پورې یو چا کړی او خیر ځینې زیږي، د خیر په دې کار کې به هغه انسان که د کور په حساب وي، که د کول په حساب وي، که د قبیلې په حساب وي، د ورځ تر محشره پورې به په دې خیر د دوی حصه وي. او هر هغه کار چې د انسان څه وشي چې نتیجه یې بېخیري وي، ظلم وي، تباهي وي، چې تر ورځې تر قیامته پورې د هغه بنیادونه وي، په کار کې به د هغه انسانانو برخه خدای پاک ورشماري. نو زه تاسو دا خبره کوم، ستاسو د دا کمبلې د دې مسجد د دې کلي د خیر یو داسې څرک پورته سو، د هغه انجام تاسو ته په ظلامان مخامخ ناست دی. یعنی د درد انتها ده، زه تاسو ته په ایمان وایم د درد انتها ده چې د دې سړي زغم برداشت. خو په هغه کې د هر دویم سړي وده ته مثال امان الله صاحب، د هر دویم سړي مثال د رحمان کولو، د هر دویم سړي مثال د دې وطن دغه شخړه وه. خدای پاک به دې نتیجه ورسوله. اوس راځو دې ځای ته، نن خبره راغله دې ځای ته ودرېده چې د 53 کاله بعد یو څوک، زه به دا خبره هم وکړم، په دې د رحمان نیکه کول خوا نه بدوي، دا هم ډېره لویه سیالي ده. ملګرو پر دې خبره وکړله، په دې وطن کې دا دې بدۍ کېږي، نفرتونه پیدا کېږي. د دې بدۍ بعد خلک د دې بدۍ څه ناورینونه جوړ کړي، دا بدۍ پر بل لټ و خریز روانې کړي، د دې څه تماشې جوړې سي. خو دا هم سیالي ده، دا هم سیالتوب دی. پخوا به زموږ په وطن کې کلی خو به یې خامخا پرېښاوي، لاره به یې مخ به یې ځین چپاوي، حتی کې اشعار به یې پرېښاوي. دا به زموږ په وطن کې په پښتونخوا کې تر اوسه پورې په عمومي فیصلو کې دا خبرې شته چې چیرې روغه وسي، جوړه وسي، نو لازمن کور چې دی کډه به بادوي. لیکن زموږ په وطن کې لا دا شی تر اوسه دا رنګه نه دی راشوی سوی. لیکن دا به و چې بد به وسو، بدي به وسوه، بیا به یې کډه ځین چپوله، مخ خو به یې خامخا چپوي. نو حقیقت دا دی، دا کم کور چې دا زیان ځینې سوی دی، دا نن چې د دوی د ګرموالي د وجې موږ راغلي دلته ناست یو، دا هم یو سیالي ده، دا هم یو پښتو ده چې مخ لرئ مخ چپ کړئ، داسې یو مخ چپ کړئ چې خپل هغه یو قسم شعریت یې بدل کړي، ملک یې بدل کړي، هر څه یې پرېښول، نه یې د شا د خوا مځکې ته وکتل، نه یې د شا د خوا نوکري ته وکتل، نه یې د شا د خوا تربره ته وکتل، حتی کې چې ولاړئ د یو بل قوم سرټیفیکټ یې ترلاسه کړي، هم زموږ ورونه دي افغانان. خو لیکن د خدای پاک تقسیم دی یا د دنیاوالو ظلم او جبر دی چې موږ یې پر سینو هم پرې کړي یو، موږ یې پر ورنو پر ګوډو هم پرې کړي یو، موږ چې په هر شکل پرې کړي یو، هغه ځان ته یو لوی سیاست، یو لوی بحث دی. خو ولاړو دا وطن یې پرېښاوی او تر ننه ورځې پورې چې په هغه نسل کې اوس ژوندی سری پاته نه دی چې ته یې په دې بنیاد په سر په ټک په ګولۍ وولې چې ته خو زما د ورور، زما د پلار، زما د کاکا قاتل یې، یو پکې پاته نه دی. خو د هغه په زوی کې، د هغه په لمسي کې، د هغه په کړوسي کې تر ننه ورځې پورې دا ټکی د وایې شته چې زه د یو چا د مړي پورې وړی یم، زه د یو چا د بدۍ پورې وړی یم. نو په دې وطن کې د خدای دپاره یو څوک پیدا شي زما مرکه دې وکړي، زما جرګه دې وکړي. نن 53 کاله بعد د کندهار څه
په عالم دی ټال دی، په ځوان دی ټال دی، په خان دی ټال دی، په شک په قریب دی ټال دی چې وروره زما دپاره چې دی مرکه وکړي، جرګه وکړي او زما غاړې دستې چاړه کړي. په دې کې بل حساب کتاب هم نشته. نو د رحماني کاکا هلته دا خواست کوم، دا 2 تاریخه دي. دا